څوک چې د محرم په لسم باندې په خپل ځان باندې ښه خوراک وکړي او په خپل اهل و عیال باندې ښه خوراک وکړي، یعنی د محرم په لسم باندې د خپل کور ته ښه شان راوړي، ښه خوراک په خپل بچانو باندې وکړي، نو الله جل جلاله به پر کال پر د باندې پر اخر راولي. کم سړی چې د محرم په لسم باندې د محرم په لسم تاریخ باندې د په خپل ځان باندې ښه خوراک وکړي، په خپلو بچانو باندې ښه خوراک وکړي، نو الله جل جلاله به پر د باندې پر کال پر اخر راولي. بعض محدثین د حدیث ته ضعیف وایي، خو امام سیوطي رحمت الله علیه فرمایي فلا باس به، په دې حدیث کې هیڅ نقصان نشته، یعنی هیڅ نقصان په دې حدیث کې نشته. په فیض القدر کې راغلی دی پر دغه باندې 15 کاله موږ تجربه وکړي، لکه څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی دغه ثابت شو. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای دا موږ یو کال تجربه وکړله، دغه رقم ثابت شو لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی.